د زاړه کلي شیطاني بوډۍ. په یو ډیر زوړ کلي کې چې د غرونو ترمنځ پټ و، خلک به د یوې عجیبه او ویرونکې بوډۍ په اړه خبرې کولې. دا بوډۍ به یوازې د شپه راښکاره کېده او هیڅوک یې اصلي څیره نه وه لیدلې. خلک به ویل چې هغه عادي انسان نه دی، بلکې یو شیطاني وجود دی. کلي کې یو ځوان هلک و، نوم یې حمید و. هغه ډیر زړور او لږ سرکش طبیعت درلود. د کلي د خلکو کیسې ورته بیمانه ښکارېدې. یوه ورځ یې پریکړه وکړه چې د دې بوډۍ حقیقت معلوم کړي. د شپه ناوخته کله چې هر څوک ویده شو، حمید له خپل کوره ووت. هوا سرده وه او بادونه په ونو کې عجیب غږونه کول. هغه د کلي هغې برخې ته لاړ چې خلک یې توره سیمه بلله. هلته یوه سړي نیمه ړنګه کوټه وه چې ویل کېدل بوډۍ پکې اوسېږي. حمید ورو ورو د کوټې دروازې ته ورسېد. دروازه نیمه خلاصه وه، لکه چې څوک ورته انتظار کوي. هغه زړه کل کړو او دننه لاړ. دننه تیاره وه، خو یو کمزورې رڼا د یوې زړې څراغ نه خبرېده. ناڅاپه یو